أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء 9 نمبر آیات تے. مخکې آیاتونو بعضی امور ذکر کېدل د پاره د تدبیر منزل او د پاره د دفع د ظلمونو. د آیت کریمه کې بل حکم الله رب العالمین ذکر کوي او حاصل او خلاصه دا ده چې یو د بل مالونه په ناروا او باطله طریقه باندې مه خورئ. دا ظلم دی که ناروا او حرام کار دی. او دارنګه خپل نفسونه تاسې مه وژنئ. الله رب العالمین په تاسې باندې د خپلو نفسونو قتل حرام کړی دی. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان م راوړی، لا تأکلوا مخورئ اموالکم مالونه خپل، بینکم په خپل مابین کې بالباطل په ناروا، یو د بل مالونه په ناروا باندې مخورئ، الا ان تکون تجارتا انکه په طریقه تجارت باندې وي، راکړه ورکړه باندې وي. دا به د یو بل مال خوړل دا په ناروا طریقه نه دی بلکې دا جایزه طریقه ده. الا مگر ان تکون چې وي تجارتا تجارت عن تراض پر رضا منکم دستاسې، د خپل مابین کې پر رضا باندې تاسې تجارت کوئ، نو په دې طریقه باندې د یو بل مال اخیستل دا صحیح ده. ولا تقتلوا مو وژنئ انفسکم ځانونه خپل ځانونه مو وژنئ. ان الله کان بکم رحیما، ان الله یقینا الله تعالی کان دی بکم په تاسې باندې رحیما مهربان. الله په تاسې باندې مهربانه ذات دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل او چا چې وکړلو ذلك دا کار عدوانا په تجاوز سره و ظلما او په ظلم سره، په زیاتی او ظلم سره دا کار وکړلو، فسوف نظر دی نسلیه چې داخل وکو مونږ هغه لره نارن ورته، دی به ورته مونږ داخل کو. وکان ذلك علی الله یسیرا، وکان او دی ذلك دا کار علی الله په الله باندې یسیرا آسان. الله رب العالمین ته دا کار سخت نه دی چې یو انسان جهنم ته داخل کی. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس بشارت ورکي او زیری ورکي هغه انسانانو ته چې کبائر نه ځان وساتي، د لوی لوی ګناهونو نه ځان وساتي، الله رب العالمین به واړه ګناهونه هغوی ته معاف کړي. ان تجتنبوا که تاسې ځان وساتئ کبائر ما تنهون، کبائر د لویو ګناهونو، ما د هغه نه تنهون چې منع کړی شوي استئ تاسې عنه د هغې نه، نکفر نو لرې به کړو مونږ عنکم ستاسې نه سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسې. که تاسې د لویو ګناهونو نه ځان وساتئ نو واړه به درته مونږ معاف کړو. د کبیره او صغیره ګناهونو مختلف فرقونه اهل علمو کړي دي. یو فرق دا دی چې کبیره ګناهونه هغه دي چې هغې سره د جهنم تذکره شوي، د عذاب تذکره شوي او داسې نور، او صغایر هغه دي چې د هغې نه مطلق منع شوي وي. او بعضې علما ویلي دي چې کبایر هغه دي چې بغیر د توبې نه معاف کیږي، یا الله رب العالمین په خپل خاص فضل باندې معاف کړي. او صغایر هغه دي چې هغه په نیکو اعمالو سره هم ختمېدلی شي. نو که تاسې لوی ګناهونو نه ځان وساتئ مونږ به واړه ګناهونه د ستاسې د اعمالو په وجه باندې، نیکو اعمالو په وجه باندې مونږ معاف کړو. وندخلکم او داخل به کړو مونږ تاسې لره مدخلا کریما، ځای داخلېدلو عزتمند ته. عزتمند ځای هغه جنت دی، هغې ته به مونږ تاسې داخل کړو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. دې کریمه کې بل حکم الله رب العالمین ذکر کوي، هغه منع کول دي د حسد نه. د حسد نه چې د قسمه قسم ظلمونه پیدا کیږي، دې د وجې نه الله رب العالمین د حسد نه منع کوي. ولا تتمنوا او ارمان مکوئ ما د هغه شي فضل الله چې غوره کړي دي الله تعالی به په هغې سره بعضکم بعضې ستاسې نه علی بعض په بعضې باندې.
الله رب العالمین تاسې کې بعضې ته غوروالی درکړی دی په بعضې څیزونو باندې هغې د زوال ارمان مه کوئ حسد په هغې کې مه کوئ حسد همدې ته ویلی کېږي که نه چې د بل نه د نعمت د زوال تمنا کول چې رب العالمین د دې نه دا نعمت زایله کړي یا یې ماته راکړي او یا یې ترنه زایله کړي دې ته ویلی کېږي حسد او دا ناروا دی او حرام یو لوی جرم دی یو ګوره غبطه ده ښه غبطه دې ته ویلی کېږي چې الله رب العالمین هغه ته دا نعمت ورکړی دی په هغه مې پرزو دی او ماته یې هم راکړه نو غبطه دا جایز ده للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا دی جمله کې الله رب العالمین اوس دې ته اشاره کوي چې ګوره کوم حصص الله رب العالمین د نارینه او زنانو دپاره مقرر کړي دي هغه د الله رب العالمین تقسیم دی په دې کې چې دی بغض او حسد او کینې دا په کار نه دي للرجال دپاره د نارینهو نصیب برخه ده مما د هغه نه اکتسبو چې دوی کړي وي وللنساء او د زنانو دپاره نصیب برخه ده مما اکتسبنا مما د هغه نه اکتسبنا چې کړي وي دوی نارینه او زنانو ته د خپل کسب په مقدار باندې میراث رسیږي مقصد دا دی چې ګوره نارینه هغې ته نفقه ور په غاړه ده هغه ته ډېر محنت ور په غاړه دی دې د وجې نه په میراث کې الله رب العالمین هغه ته ډېره برخه ورکړې هر چې زنانه دی نو هغه باندې نفقه نشته دی د اهل و عیال او داسې نورو نو دې د وجې نه د هغې میراث هم کم دی او بعضې مفسرین ویلي دي چې دا عام دی انسان چې کوم اعمال کړي دي د هغه اجر او ثواب او د هغه عقاب او سزا د هغه دپاره میلاویږي که نارینه وي که زنانه وي واسأل الله من فضله دی جمله کې الله رب العالمین اشاره کوي چې ګوره حسد ته ضرورت نشته دی څنګه چې هغه ته مال الله رب العالمین ورکړی دنیا یې ورکړی او داسې نور خو الله رب العالمین مالک دی د هغه الله رب العالمین نه ته م وغواړه که نه حسد ته څه ضرورت دی واسأل الله او غواړئ د الله تعالی نه من فضله د فضل د هغه نه ان الله یقینا الله تعالی کان دی بكل شيء په هر یو څیز علیما پوهه ذات الله رب العالمین په هر څیز باندې پوهه ذات دی ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون د ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس بل حکم ذکر کوي او دا اصلا علت دی د ما قبل دپاره چې حسد او تمی او ارزوګانې د بل په مال کې مه کوئ ځکه الله رب العالمین د هر چا دپاره وارثان مقرر کړي دي ولکل نو د هر کس د پاره جعلنا ګرځولي دي مونږه موالي وارثان مما دا غمال نه ترک الوالدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو د هر شخص د پاره چې هغه وفات کیږي نو د هغه د پاره وارثان وي هغه مور او پلار یا خپلوان وي والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم دی جمله کې الله رب العالمین اوس بل حکم ذکر کی او حاصل دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې او ابتدا د اسلام کې یو شخص براوله کېدلو او د بل سره به حلف او عقد وکړلو او یو بل سره به دا عهد وکړلو چې زما او ستا ښه او بد به سره شریک وي زما وینه ستا وینه ستا وینه زما وینه ده ستا جنگ زما جنگ دی زما جنگ ستا جنگ دی زما صلحه د ستا صلحه ده او د ستا صلحه زما صلحه ده نو به سره یو بل نه میراث هم وړلو دا یو شخص به مړ شولو نو دی بل به ترې میراث وړلو هغه به مړ شولو ده به ترې میراث وړلو میراث کې به هم سره بیا شریکو نو الله رب العالمین فرمایي کومو خلکو سره چې تاسې عقد کړی دی د هغوی ته خپله برخه ورکړئ او دا شپږمه برخه وه شپږمه حصه به د هغه میراث کېدلو ولیکن وروسته الله رب العالمین بیا دا حکم منسوخ کړلو د سوره انفال په آخرني آیات باندې چې وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب الله میراث به سره خپلوان وړي خپلوان حقدار د میراث دي په هغه آیتونو باندې بیا دا حکم منسوخ شلو دې جمله کې الله رب العالمین دې مسلې ته اشاره کوي والذین او هغه کسان عقدت چې کلک شوي دي ایمانکم قسمونه ستاسې د هغوی سره مو قسمونه کلک شوي دي فآتوهم نو ورکوئ هغوی ته نصیبهم برخه د هغوی ته خپله برخه ورکوئ ان الله یقینا الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر یو څیز باندې شهیدن گواه الله رب العالمین په هر یو څیز باندې گواهی کوونکی ذات دی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
د آیت کریمه کې اوس بل حکم الله رب العالمین ذکر کوي د تدبیر منزلنا او د پاره د دفع د ظلم. د آیت کریمه کې به الله رب العالمین د اصلاح د کورنۍ د پاره ناشنا خبرې ذکر کړي. الرجال نارینه قوامون حاکمان دی علی النساء په زنانو باندې، نارینه په زنانو باندې حاکمان او امیران دي. بما فضل الله بعضهم على بعض، دین اوس علتونه ذکر کړي. ولی یو وجه دا ده چې الله رب العالمین دا غوروالی دوی ته ورکړی دی. دویم به ذکر کړي ځکه چې دوی نفقه کوي او خرچه کوي. بما فضل الله په سبب د دې چې غوروالی ورکړی دی الله تعالی بعضهم بعضې دوی ته علی بعض په بعضو باندې. نارینهو ته الله رب العالمین غوروالی ورکړی دی، په عقل باندې غوروالی ورکړی دی. دارنګه نور قسمه قسم فضیلتونه دوی ته الله رب العالمین ورکړي دي. امامت کبرا، خلافت، امامت صغرا، نبوت او پیغمبري او داسې نور قسمه قسم فضیلتونه الله رب العالمین نارینهو ته ورکړي دي. وبما انفقوا من اموالهم، دا بل علت دی. وبما انفقوا په سبب د دې چې دوی خرج کوي من اموالهم د مالونو خپلونه. د نارینه په دې زنانو باندې خپل مالونه مصرفوي. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، دی جملې نه به وروسته اوس دوه قسمه زنانه ذکر کړي. یو صالحې زنانه دي چې هغه د الله رب العالمین د احکامات مني، د خپل خاوند تابعداري کوي. او دویم قسمه زنانه هغه بدخویه او ناشزه زنانه دي، بدخویي پکې هغه د خاوند نافرمانه او داسې نور. فالصالحات نو نیک زنانه قانتات تابعداري کوونکې دي. نیک زنانه د الله تابعداري کوي، د رسول تابعداري کوي او د خپل خاوند تابعداري کوي. حافظات ساتون کې دي للغیب په وخت د غایب کېدو د خاوند کې. حفاظت د څه شي کوي؟ د خپل ځان او د خپل خاوند د مال حفاظت کوي. بما حفظ الله، په دې وجه چې حفاظت کړی دی الله تعالی د دوی. د دې زنانو حفاظت الله رب العالمین د دې خاوندانو په وجه باندې کړی دی، د بې حیایي او داسې نورو څیزونو نه ساتلی دي. او یا بعضې مفسرین ویلي دي چې حفظه په معنا د استحفظه دی. بما حفظ الله معنا دا ده چې په سبب د دې چې طلب د حفاظت کړی دی الله تعالی د دوی نه الله رب العالمین دا طلب کړی دی چې د خاوند د مال او د عزت د خیال وساتي. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، دې کې اوس دویم قسمه زنانو ته اشاره کوي چې هغه ناشزې دي. ناشزه زنانه ده، بدخویه ده. واللاتی او هغه زنانه تخافونه چې ویریږئ تاسې نشوزهن د بدخویۍ د هغې نه. بدخویي پکې ده، بدژبې ده او داسې نور عادتونه خراب دي. نو اول ادب دا دی چې فعظوهن، دوی ته وعظ و نصیحت وکړي. وعظ و نصیحت دوی ته کوئ. او که چېرته په وعظ و نصیحت باندې ونه شوي نو وهجروهن فی المضاجع، وهجروهن او جدا شي د هغوی نه فی المضاجع په ځای د څملاستو کې. ځای د څملاستو کې د هغوی نه بیا جدا شي، بستره ترې نه جدا کړي. که چېرته په دې باندې هم ونه شو نو وضربوهن ووهئ هغوی لره. ضرب دا دی چې لاس و خپې به ماتېږي نه، زخمي کېږي به نه، داسې سخت وهل به نه، بلکې د ادب په لحاظ باندې به مناسب وهل ورکولی کېږي. فإن اطعنکم، نو که خبرې ومنله ستاسې فلا تبغوا، نو مه لټوئ علیهن په هغوی باندې سبیلا لار د طلاق. هغوی ته بیا طلاق مه ورکوئ، د طلاق لار په هغوی باندې مه لټوئ. ان الله کان علیا کبیرا، ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیا ډېر اوچت، کبیرا لوی ذات. الله رب العالمین ډېر اوچت او لوی ذات دی. وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. که چېرته په وعظ و نصیحت او په ځای جدا کېدلو او په تأدیبي وهلو باندې هم مسله حل نه شوه، نو اوس الله رب العالمین حکم کوي چې د زنانه د کورنۍ نه د یو حکم او فیصله کوونکی مقرر شي، او د نارینه د کورنۍ نه هم، او دوی د په خپل مابین کې یو فیصله وکړي او جوړښت یې راولي. که چېرته د دوی د صلح اراده وي، صلح غواړي، نو داسې یو دوه حکمیان مقرر کړي. وإن خفتم او که ویریږئ تاسې شقاق بینهما د مخالفت نه بینهما په مابین د دې دواړو کې، فابعثوا نو مقرر کوي حکما یو فیصله کوونکی من اهله، من اهله د خپلوانو د سړي نه،
وحکما او یو فیصله کوونکی من اهلها د خپلوانو د ښځې نه، یو دی د سړي د طرف نه یو دی د ښځې د طرف نه، دا مقرر کړی شي دوی دي خپلو کې سره فیصله وکړي. ان یریدا که غواړي دا دواړه اصلاحا صلح کوله، که د صلح اراده یې وي نو دا دواړه دي سره داسې حکمین مقرر کړي. یوفق الله جوړښت به پیدا کړي الله تعالی بینهما په مابین د دوی کې، دوی په مابین کې به یووالی او جوړښت راولي. ان الله کان علیما خبیرا، ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما پوه ذات، خبیرا خبردار ذات دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د ایت کریمه کې اوس بل حکم الله رب العالمین ذکر کی د پاره د دفع د ظلم نه د بچ کېدلو لپاره ناشنا امر الله رب العالمین کی. او خلاصه دا ده چې دی کې الله رب العالمین حقوق الله او حقوق العباد ذکر کی. حقوق الله دا ده چې واځي د الله رب العالمین عبادتو که شرک ورسره مکوه، او حقوق العباد د بندگانو دا ده چې د هغوی سره احسان کوي، که مور او پلار دی، که خپلوان دي، که مسافر دی او داسې نور. وعبد الله او بندگی کوي د الله، ولا تشرکو او شریک مه جوړوئ به د هغه سره شیئا هیڅ یو څیز، الله سره بل څوک برخدار مه جوړوئ. وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا نیکی کوئ. وبذی القربى او د خپلوانو سره، والیتامى او یتیمانو سره، والمساکین او مسکینانو سره، والجار ذی القربى والجار او د ګاونډي سره، ذی القربى چې خپلوان وي، خپلوان ګاونډي سره هم احسان کوي. والجار او ګاونډي الجنوبی لري سره، لري ګاونډي سره هم احسان کوا. والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ سره، د اړخ ملګری نه مراد یا خپل بیبي ده، د خپل بیبي سره احسان کوا. او یا ترې نه مراد ملګری دی د سفر، چې انسان سره د علم په سفر کې، تجارت او داسې نورو سفرونو کې انسان سره ملګری وي. وابن السبیل او مسافر سره احسان کوي. وما ملکت او هغه چې مالکان دی ایمانکم خلاصون استاسې، وینځو سره احسان کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدلو د مرګ په وخت کې په دې باندې توصیه کوله چې ګوره لمونځ او د غلامانو سره احسان دا هیر نه کوي. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نخوخی من هغه څوک کان مختالا چې وی تکبر کوونکی، فخورا فخر کوونکی، هغه انسان چې هغه کې تکبر موجود وي، لوی پکې موجود وي او خپل ځان باندې فخر کوي، داسې انسانانو سره الله رب العالمین محبت او مینه نه کوي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. د ایت کریمه نه وروسته بلکې د مخکې جملې نه چې ان الله لا يحب ما كان مختالا فخورا، دې نه الله رب العالمین اوس د منافقانو بای صفات ذکر کوي. نو دې کې به ذکر د منافقانو کېږي، بای صفات د منافقانو به ذکر کوي او تخویفات به ورکوي منافقانو ته، تخویف او زورنې او زجرونه به منافقانو ته ورکوي په بدو صفاتو باندې. الذین دا کسان دی یبخلون چې بخل کوي، بخل کوي معنا دا چې بل ته مال نه ورکوي. ویأمرون الناس او حکم کوي خلکو ته بالبخل په بخل سره. یو بد صفت خو دا دی چې خپل بخل پکې دی، او بل دا دی چې نورو خلکو ته په بخل باندې امر کوي. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، بل صفت دا دی د الله رب العالمین انعامات د دوی پټي. ويكتمون او پټي ما هغه شی آتاهم الله چې ورکړی دوی ته الله تعالی من فضله د فضل خپلنا، الله مال ورکړی دی او داسې نور دی هغه پټي. واعتدنا او تیار کړی دی موږ للکافرین د پاره د کافرانو عذابا مهینا، عذاب شرمونکې. والذین او دا هغه خلق دی ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل، رئاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو ته ځانونه ښیي. ولا یؤمنون او ایمان نه راوړي بالله په الله باندې، ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ وروستنۍ ورځ معنا ده د آخرت او د قیامت په ورځ باندې ایمان نه لري. ومن او هغه څوک یکون الشیطان چې وي شیطان له د هغه قرینا ملګری، فساء قرینا نو بد دی دا ملګری، د چا چې شیطان ملګری شو نو دا ډیر بد ملګری دی. وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر. د ایت کریمه کې اوس ترغیب ورکوي
صحیح ایمان ته چې ایمان دوی راوړی نو څه وبال به په دوی باندې او څه ضرر به په دوی باندې وماذا علیهم او څه وبال به په دوی باندې یا څه ضرر به په دوی باندې لو آمنو کې ایمان یې راوړی دوی بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ په الله باندې ایمان راوړی په ورځ وروستنۍ د آخرت او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړی او د دې په مابین کې چې کوم مؤمن به دي په د باندې ایمان راوړی وانفقوا خرچې کولې مما دا غن رزقهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی دوی ته چې کوم مال الله ورکړي دی داغې نه دوی خرچه کولې نو دوی باندې څه ضرر و او څه وبال به وکان الله بهم علیما وکان الله او دی الله تعالی بهم په دوی باندې علیما په ذات الله رب العالمین په دوی باندې پوهه دی ان الله لا یظلم مثقال ذره دیتی کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکړي خیسته اعمال او خیسته صفات ته الله په چا باندې ظلم نه کوي که یوه ذره نیکی او انسان راوړله نو الله رب العالمین ذره قدرې ظلم هم نه کوي الله رب العالمین نیکی انسان ته دوچنده کوي ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې په اندازه باندې هم الله رب العالمین ظلم نه کوي ذره یا هغه ته ویلی کېږي چې کله لمر راوخیږي او هغه میده ذرات انسان ته ښکاره کېږي او یا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی چې ذره هغه وړو میږیانو ته ویلی کېږي د دې په اندازه باندې هم ظلم الله رب العالمین نه کوي وان تکو حسنة یضاعفها وان تکو او کوي دا ذره حسنة نیکی یضاعفها نو زیتوي الله تعالی هغه که یو ذره نیکی انسانو کې الله رب العالمین هغه زیتی ویؤتی او ورکوي من لدنه د خپل طرف نه اجرا عظیما اجر لوی فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا د وروسته آیتونو کې اوس الله رب العالمین تخویف ورکوي په احوالو د آخرت باندې د آخرت احوال ذکر کوي او په دې باندې منافقینو او کفارو بېدین خلکو ته تخویف ورکوي فکیف نو څرنګه به وي حال د دوی اذا جئنا کوم وخت چې رابولو موږ من کل امة د هر یو امت نه بشهید ګواه لره هر امت نه به موږ ګواه راولو من کل امة بشهید شهید نه مراد دلته د هر امت پیغمبر دی هر امت باندې به خپل پیغمبر ګواه راولو وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا وجئنا ورابولو بک تعالی علی هؤلاء په دې کسانو باندې شهیدن ګواه تا په دې خلکو باندې ګواه راولو مراد د دین نبی صلی الله علیه وسلم د چې تا په مخکینی امتونو باندې ګواه پیش کو داغي په دعوت او داغي په مهنتونو باندې او یا مراد نه دا چې د امت په دې کفارو باندې وتا مونږ ګواه پیش کو یومئذ په دغه ورځ یود الذین ارمان بو کیا کسان کفرو چې کفر کړي وا عصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول د قیامت پر ورځ باندې به کفار او هغه خلک چې د پیغمبر نافرمانی کړي نو هغه به دا ارمان وکي لو تسوا چې هواره شوی وي بهم په دوی باندې الارض زمکا معنا دا ده چې دوی مړ شوي وي دفن شوي وي د ځمکه په باندې هواره شوی وي او یا معنا دا ده چې دوی به هغه حیوانات او نور مخلوقات وګوري چې هغوی به خاورې شي نو دوی به مرمان وکړي چې دوی هم دغسې خاورې شوی وي او هوار شوی وي ولا یکتمون الله او نه به شي پټولی د الله تعالی نه حدیثا هیڅ خبره الله نه به هیڅ خبره دوی نشي پټولی أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك